السلام علیکم. دغه Lk720 موډل جی پی اس د اپلیکیشن طریقه به زه درته وښیم چې اپلیکیشن د دې لپاره څنګه استعمالیږي. د ټولو در مخه دا ښه خبر ده چې تاسو کله دې ته کوم سیم کارت ور اچوئ هغه کې باید یو میاشتنی د میسیجو پکیج فعال وي، ځکه چې میسیجونه پیسې کاټي، نو که پکیج فعال وي بیا پیسې ډېر نه در باندې راځي، مصرف نه ډېر نه کېږي. اپلیکیشن ته راځو، ما انسټال کړی دی دغه اپلیکیشن. تاسو هم کولی شئ چې د پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ. دلته دا کله چې Lk جی پی اس ورته ولیکې دغه یوې Lk جی پی اس 2 راځي، یوې دغه وان دی، دغه وان یې انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی، زه ورته راځم. دلته دغه ریزم اس ام اس به کلیک کړئ. دلته به پاسورډ ولیکئ، د جی پی اس یو عمومي پاسورډ دی تر 6 پورې حساب. دا چې مو کله ورته ورواستوئ دلته دغه جی پی اس خپله شاته یو نمبر لري، اوږد نمبر لري. اپلا به دلته نوم ولیکئ Lk جی پی اس. دلته باید دغه ایمی کوډ چې دی هغه زه به تاسو ته وښیم کیمره کې. دغه نمبر چې دی دغه به ورته ولیکئ، دلته لیکلی دی. زه دا اوس ورته لیکمه 40 240 دلته کولی شئ چې یو اپشن ورته سلیکټ کړئ. دلته د ټلیفون نمبر، هغه نمبر چې ستاسو په جی پی اس کې دی هغه نمبر به دلته ورته ولیکئ. دا نمبر یا دا سیم کارت زما په دغه جی پی اس کې دی، هغه دلته لیکل غواړي. دا اوکې که دلته دا وبخښه دا کلیکه. دلته کمانډونه چې ته غواړې موټر بند کې، موټر ځای معلوم کې، هغه ټوله دلته شته. دا اول سر کې سیټ ماسټر نمبر دی. که چیرې تاسو غواړئ چې یوازې جی پی اس تاسو و دغه ټلیفون یا دغه نمبر ته جواب درکړي، نو یوازې دغه نمبر پکښې اډمین کړئ، بیا بل هیڅ نمبر ته جواب نه ورکوئ. خو د ټولو ښه خبر دا ده چې اډمین نه شي. د اډمین طریقه زه درته ښیم. پاسورډ چې عمومي پاسورډ تر 6 حساب دی هغه دلته ورته ولیکه. دلته هغه د ټلیفون نمبر ولیکه چې ته غواړې اډمین یې کړې، چې د موبایل نمبر دی چې یوازې هغه ته جواب درکړي. مثلا زه دا یو نمبر لیکمه 058 دا نمبر چې زه کله کلیکم دی د میسیجو ځای ته راځي. دلته باید په ټلیفون کې یا میسیجونه فعال یا په ټلیفون په سیم کارت کې پیسې در څو د میسیج ولاړ شي. کله چې زه دا سینډ کم در څو میسیج لږ وخت نیسي، د اخوا څخه دی تا ته جواب را لیږي د اډمین اوکې ده. صحیح سو، دا ګوره دا نمبر اډمین سو، اوکې سو. که غواړئ چې بیرته دا نمبر وباسئ، جنرال الله ته راولي چې پر ټلیفون باندې دی جواب درکړي، دغه دوم خط راسه ډیلیټ ماسټر دلته تر 6 پورې حساب ولیکه، اوکې که دا ور سینډ که، بیرته هغه نمبر وځي چې تاسې اډمین کړی. هغه نمبر ووتی بیرته. اوس که غواړئ تاسو خپل موټر موقعیت وګورئ، دا چې دغه ساز چې دا د ایمرجنسي لپاره ایمرجنسي وخت کې استعمالیږي، او دغه ټولو ضرورت نشته. دلته دغه پوزیشن کلیک کړئ،
کله چې دا ورته ورواستې دا خوا څخه دی تا ته یو لینک را لیږي هغه لینک اصلا د لوکیشن لینک دی چې کله تاسو کلیک کوئ اتومات ماپس کې خلاصیږي او د موټر یا د جی پی اس موقعیت درته معلومیږي دا لینک دی دا لینک چې ته کله کلیک یې دلته دا نقشه مازې لږ سره وښوروئ کله کله نسي ښکاره دوم وارې بیا کلیک کړي دا سره علامه چې ده دا ستاسې د موټر موقعیت دی او دا شنه علامه د موبایل ده دلته آرم ډیز آرم لیکلی دي دا هغه کله چې څوک جی پی اس خطا کړي بیا تاسو ته اتومات زنګ راځي او که غواړئ چې زنګ رانشي دغه ډیز آرم ورته ووایئ بیا زنګ نه درته راځي دلته اویل اون او اویل آف چې دي اویل آف د موټر د بندولو دپاره او آن یې بیرته اجازه ورکولو دپاره دي کله چې تاسې آف ووهئ دلته تر شپږو حساب ولیکه دا 555 ته کله ورواستئ موټر بندیږي کټ اویل اوکې موټر بند شو غواړئ بیرته اجازه ورکړئ بیرته آن ولیکه تر شپږو حساب ولیکه بیرته موټر ته د چالان اجازه ورکول کیږي بیرته اجازه ته راغلی دا سیټ شیک سنسیټیو چې دی دا چې کله تاسو سیټ کړئ نو بیا چې موټر وښورېږي بیا تاسو ته نوټیفیکیشن درکوي یا ډېر ورېږدېږي دا د دې لپاره دی او دلته یو بل شی هم شته دا جنرل سیټ پین د انټرنیټ لپاره دی ریبوټ چې دی دا د ریسټور لپاره دی چې کله تاسو موټر ریسټارټوئ او دا سیټ ایډیو دغه چې دا به بله کومه جی پی اسان راځي چې په هغه کې بیا اواز هم اورېدل کېږي دا چې بیا کله آن کې بیا اواز هم اورې په موټر کې چې کومې خبرې شروع وي